دا ستاسو کور دی دروازه کومه ده دروازې نشته ښه دا ستاسو کور دی دروازه نشته دا دروازه ده نو ښه دی خپو ته وګورې داسې حال دی یاره به لاس به پورته کړو زموږ په دې وطن باندې رحم وکړي بس یو ته چې زه یو درګاه ته لاړ شي بل ته لاړ شي یو له بل نه حال بتر بل له بل نه حال بتر نو بس هغه خوشحالي د بچیو په هغه باندې خو چې مور کومه خوشحالېږي که نه دقسې که راکاږه دا مو اچوه کې ګرځې ایشي اوه غریبانان ویندام کور دی او پلار لاس مې مات دی پلار لاس مې مات دی څپړې بوټان هم نشته دی نه ګوره بوټانو ته مو ګوره ډوډۍ راټوله د جامو ته مو ګوره ښه او ته راشئ دې کور ته راننوځه دا کور مې راوړی دی دا مو وس هم نه کېږي پلار لاس هم مات دی ته خو تکړه یې ماشاءالله مورې ستړی مه شې تا څنګه ته موږ خو دې کور ته لاړو هغه کورونه کې تاسو هم ډېر ګډوډ یاستئ که څنګه دا زموږ خو هغه یو شان ته یو شان ته ایسته داسې را پانګ وکړه داسې دا نه په شان تازه زموږ دا وه وګوره پلار لاس مات شوی لا ډېر دا ستاسو کور دی دروازه کومه ده کور دروازې نشته دی یو کور ته تاسو نه نوځئ تاسو نه دا پورته که دا پرده ځه بچی نه نوځه ته ځه مورې ځه نه نوځه ته نه نوځه ته هم د دې کور یې ښه دا ستاسو کور دی دروازه دا دروازه ده نو ښه داسې غوا هم دلته ساتلې ده غوا د چا ده غوا د دې ګجرانو دلته راولي غمو ښه تاسو کور دا دی دا ځای خو خپل دی څو روپۍ کرایه ورکوئ یو نیم زر روپۍ موږ څه وکړو درته تاسو ته نه داسې یو کار ماته وي چې هغه موږ تاسو ته کار جوړ کړو موږ خو چا ته ریړۍ چیوالی یا مو دوکان شیلاله واچوي نور راس کومک راسه دی ښه نور د سره کومک ونه کړو یو ریړۍ درته وخلو یا دوکان درته وکړو ها نو ته ریړۍ چلوی سې پلار به مې تکي پلار دې کوم ځای کې دی پلار مې لاس مات دی انډې بار ته به چې ته تللی را روان لا ګوتې ماته شوې ده لاس یې مات دی اوس یې نه کېږي ښه ته مکتب ته ځې نه مکتب نه یم دا وګوره ولې نه شاګرد ما شاګرد مې نو مکتب ولې نه وایې مکتب اوس هم نه کېږي دا دې څه کېږي دا مې ورور دی او دا دې مرور دی هغه دې مرور دی ها دې خورکۍ ده ښه څو نفر یاست یو دوه درې څلور یا مې بل ورور دی کباړ لا ښه ته ماته یو څو جمپره خور ورکړي ته به موږ کورتۍ ورکړو ژمی دی که نه د تا نوم څه شی درکړه نصیب الله نصیب الله دا ګریوان خو دې راټول که که نه دا شلیدلی ها بوټان چپړې نشته ښه دا ماشاءالله ډېر قابل هلک دی د مدرسې ته ځې مدرسې چې هم نه پلار مې اوس نه کېږي چې فیس ورکړي فیس ته الحمدلله زده ده الحمدلله مونځ ها مونځ مې زده پوره ښه لږ لږ به راته نه وي نور راته یاد نوم دې چې ویلې ولی الله ولی الله ماشاءالله ډېر داسې هغه ته یې ګورې که نه ظاهري سټرکچر ته یې ګورې ډېر تکړه سړی دی ښه هغه ځای کې زه راتلم فکر هم نه و دا د دې دیوال دی تاسو وینئ دا د دې دیوال دی مکمل څه شی دا بل چټرالې د اومه پکې راوړي ښه تاسو ته پلار ته ریړۍ جوړه کړم صحیح ده خاوند دې ریړۍ جوړه کړم څه شی پرې خرڅوی شي نو خو بیا زه ګوره یو کار کوم چې زه چا ته کار جوړ کړم بیا سارم چې راشم چې خرڅه کړي یا سودا خلاصه کړي بیا چولې نه بیا خو زه معرفي کوم هغه ته حکومت ته چې دغه دې تیراله جوړه خدای تا څخه وکړه الله دې کامیاب کړو دا ولی الله دی دا څوک نصیب الله نصیب الله او ته شاکر الله شاکر الله او دا نوید الله څنګه او نوید الله ښه دی خپو ته وګورې داسې حال دی یاره به لاس به پورته کړو زموږ په دې وطن باندې رحم وکړي بس یو ته چې زه یو درګاه ته لاړ شي بل ته لاړ شي یو له بل نه حال بتر بل له بل نه حال بتر نو موږ په وس کې څه یي که نه داسې شی نه یي موږ په وس کې چې موږ چا سره یو څه وکړو بس هغه زړګی سړي خوشحاله شي بیا هم هغه درد هغه یې خو تېرېږي رب دې اسانه کړي خو الحمدلله
یو ورور موږ سره د جمپرونو کومک کړی ولله الحمد چې په داسې ځای کې زه د خلکو ته ورکوم چې زړه نه ورته خوشحاله سوم ته راوړه دې خوښه ولیوله دا خو واغونده بچی ښه دا واچه ولیوله او تڼۍ دې بنده که اوس ښه دا خو اوس دا د هغه ده لارج ده ښه دا واخله بچی دا واچو چې دا ژمی خو دې لږ ګرم سي صحیح ده آفرین خیر اوسي دا خو دا هم بنده که مورکۍ خوشحاله به یې نو الله تعالی دې داسې کامیاب کړه که نه خدای پاک دې ورځ په قیامت بس هغه خوشحالي د بچیو په هغه باندې خو چې مور کومه خوشحالېږي که نه پلار هم نه خوشحالېږي دومره که نه داسې ده مور هم بس غربت دی څوک دا به دې بیبي ته واچو بیبي تا نوم څه شی دی عایشه دا واغونده عایشې واغونده بچې الله دې دغه شانته خوشحاله واچوه بچې لاس دې دقسې که راکاږه دا م واچوه عایشې لږ اوږده ده خیر دی صحیح نه چې ته خو پکې ګرمه یې که نه عایشه بیبي لمن مې ناولي کېږي خیر دی بچې تاسو پکې ګرځئ عایشې اوه صحیح شو او ده ته به اوس څه شی کو نویده تا ته به څه کو ګوره ښه د دې نوید ته به مې یو کورتۍ واخلې او دې ته به م چپړې واخلې دې ته به م واخلې صحیح ده دا واخله سمه ده دې ته نویده تا ته به م ورته پیسې ورکړې او به ورته وړکې کورتۍ واخلې ښه او دې ته به م چپړې واخلې او دې ته بوټان به واخلې او دې ته به م واخلې صحیح ده 2000 روپۍ تا ته دې کورتۍ شوې او د دې بوټانو لپاره ځان ته دې بوټان واخله صحیح شو دا 2000 دې ته سوې نو دې هم پلار لپاره غواړي چې یو ریړه ورته واخلو موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې د دې پلار څه شی کوی سي صحیح ده دې لپاره ځکه ډېر بد حال دی سړی کله کله وګوري سړی حیران پاتې سي چې دا دلته ژوند حتی سخته ده نو الله مو خوشحاله راباد اوسئ بس راغلو دغه درد دی د خلکو موږ تاسو سره شریکو نور باقي خلکو کار چې څه کوي نو که غواړئ مرسته ورسره وکړئ وټسپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته بل پیله چې راځو دا سړی نه دا ماشاءالله ډېر قابل انسان دی او بچو کې مې تکړه دی نه دا هم تکړه دی دا هم ټول تکړه دي نو هغسې خوشحاله ده خوشحاله یې تا ته هم پیسې ورکړې بیا به واخلې ښه لاس دې راکړه لاس هم راکړه السلام علیکم څوک غواړئ دې دغسې خوشحاله وینې وټسپ نمبر شته او بیا ماته ووایي چې د ولیولا لپاره مرسته ده ښه نو غره ته بیا ذکر کړي ډېره مننه السلام علیکم موږ به د دروازې نه ووځو نو دغسې به وځو تاسو ځئ لاړ شئ مور سره بره وخیږئ ځه مورې ځه لاړ سه بره لاړ سه